بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د پولیټیکل ساينس تیر لیکچر کې موږ پلیټونیک کانسپټ اف سټیټ ویلو. اوس نن چې د ارسطوټل کانسپټ اف سټیټ دی چې د افلاطون شاګرد ارسطو د سټیټ باره کې څه ویلو، دا کانسپټ څنګه نو ویل شي چې د افلاطون چې کوم د کانسپټ د سټیټ باره کې هغه ایډیل لکه مطلب دا یو خیالي ګولاو وی ګوټي ګوري وا خود د راځي کوم نه د ارسطو نه دا حقیقت سره ډیر سمې خوري. راځي چې ستړي وو چې د تاسو څنګه لري دا غینه مخکې د ارسطو باره کې څو خبرې نو ارسطو چې ارسطوټل نه هی واز د ډیسایپل اف د پلیټو د پلیټو شاګردو او د پلیټو هغه کوم سکول چې جوړ کړو اکیډمي چې جوړ کړو په هغه کې سبق ویلو شلو کالو پورې د په دغه اکیډمي کې په ایتنس کې وخت تیر کړو او اول ایز سټوډنټ وخت تیر کړو بیا ایز ټیچر وخت تیر کړو او مقدونیا د خپل په مقدونیا کې پیدا شو یو داسې فیملی کې پیدا شو چې د پلار ډاکټر او ډاکټر چې و نه هغه رایل فیملی چې کومه نو د هغه سرکاري ډاکټر او هغه علاج وکړو نو په دې وجه باندې د رایل فیملی ته او کوټ ته دربار ته د رسۍ وا او زګه بیا چې کله دی په اکیډمي کې ټیچر شو او یو نوم غټو نو په دغه زمانہ کې دی د الکسندر چې دی شاهزاده جوسف سکندر اعظم نو دی هغه استاد نه الکسندر د شاګردو او چې کله الکسندر کینګ شو نو د بیا راځنه واپس راغی او دا خپل چې د لایسیم دا خپل سکول جوړ کړ نو د پلیټو په اکیډمي کې د سبق ویلو او لایسیم چې د خپل سکول جوړ کړو د کتاب نوم پالیټکس او دا کتاب یو ډیر ویل نون کتاب دی او د پولیټیکل ساينس باندې لیکل شوی دویم کتاب دی ځکه چې رومبي کتاب پلیټو لیکلو د ریپبلیک دا دویم دی او دته د دې د وجه نه چې هغه یو خیالي پولاو مخ کړی او داسې په دې لکه دې کانسپټ کې اوس تاسو مخ درای شي چې د چې کوم آیډیاز پېښ کړي دي هغه کې ډیر زیات داسې چې نن بالکل هغه شان دی ولا باندې د فادر پولیټیکل ساينس ویل شي. خبره مطلب دا چې لکه پولیټیکل ساينس دنه شروع شو سټیټ او د سټیټ باره کې کانسپټ چې دی هغه اور اوریجنال سټیټ د په خیال باندې د ارسطوټل په خیال باندې سټیټ چې دی داسې وجود کې راغلی دی چې انسانانو یعنی افرادو رايوځي شو فیملی کې جوړ شو او د فیملیز نه ویلیج جوړ شو او د ویلیجز نه بیا سټیټ جوړ شوی نو دا د چې کوم کانسپټ باندې بیلیف ساتي لدی تا هیستوریکل اینڈ ایوولوشنری تھیوري اف د اوریجن اف سټیټ ویل شي. پرپز اف سټیټ چې رسېږي دی د پرپز اف سټیټ دا لري چې د خپل خلکو لا ګډ لایف ورکړي نو صرف لایف کې لیدل نه کنا خو لایف خو ژوند که صرف لایف کې لیدل نه ورسټیټ نه بغیر سټیټ له سوسایټي کوم دي خو نه خو ژوند دې کې نه دی بیلنس کلیکټیویزم نو د پلیټو په کانسپټ په ګډا ویلو چې پلیټو ملټری کلاس او رولینګ کلاس د فیملی لایف نه محروم کړي دي چې د دې په فیملیز نه او ورسره د یو پرایویټ پراپرټي او بزنس دا هم نه کوي نو چې کله دا هم نه کوي د دې وجې نه دا مسله مخې ته راغله چې دا خو هغه سټیټ لپاره دی قربان کړي نو فردي د سټیټ لپاره قربان کړي دلته کې بیلنس کلیکټیویزم دی په اجتماعیت باندې یقین ساتي خدا سي اجتماعیت باندې یقین ساتي چې دی لازم نه کوي چې نه فرد د سټیټ لپاره یا کوم لپاره قرباني کوي ګډ سټیټ اوس دا خبره ده چې د ارسطو په خیال کې خاص سټیټ کوم یو دی نو خاص سټیټ د خیال کې داسې چې دی وایي چې دا سټیټ چې دی دا په شان دی انسان دی او د خې انسان یو څلور خوبه دی یعنی سیلف کانفیډنٹ چې خې انسان چې دی به سیلف کانفیډنٹ دی د په ځان باندې اعتمادي هارد ورک کوي انصاف پسند دی انصاف باندې بیلیف ساتي جسټس باندې او مورالټي د اخلاقی یو خبره اخلاقیات په اړه کې پوری او ښه اخلاق والی لہذا گورنمنٹ چې کوم نه هغه کانفیډنٹ وی هارد ورک کوي د سټیټ د حقوقو لپاره هارد ورک کوي جسټس باندې بیلیف ساتي او ټول سټیټ کې جسټس پریویل کوي او ورسره مورالټي باندې بیلیف ساتي اخلاقی ټول سره د سټیټ بالکل په هاي لیول باندې ډیفرنٹ کلاسز اوس دی وی چې په سوسایټي کې کومه خیال کو دا ډیفرنٹ کلاسز دي څه خلک د مایند نه ډیر زیات تیز دي څه خلک فزیکلی سترونګ دي او ورپسې چې بل کوم کلاس نه غلامان دي فیمیل چې کوم نه فیمیل دی په بل کلاس کې راوړي او دی وی دا غواړي چې سلیم او فیمیل نه دا کیپبل نه دي ایبل نه دي د نورو انسانانو برابر دي سړو برابر دي نشي دی برابر نه دي نو دی د ایجوکیشن حق نه لري نو دا د عظیم کلاس پر چې کوم نه دي چې اوس دی په غلط باندې دي خو د خپل ایډیا دا هو دی د ایجوکیشن حق نه لري میډل کلاس دی وی خامخا کار دی چې میډل کلاس کني نو بیا صرف ریچ کلاس او پور کلاس چې دا خنه دی دا میډل کلاس د بیلنس لپاره کار دی او نن ما غواړي
کوم اکونومیست اکونومیک ایکسپرت دي دا غي په دې خبره باندې بلیف ساتي چې کوم ملک یې څو رضیان میډل کلاسي نه دا اټ از د ساين اف ا ګډ اکانومي بل انتهایی هغه خبره دا شي ارسطوټل به سره یو چې د سټیټ او ګورنمنت کې فرق کړی او وی چې سټیټ دی نو سټیټ یو سیکریټری انسټیټیوشن دی یو ولاکي نوم دی او په دا علاقه کې څنګه کوي خو ګورنمنت چې نه دا د سټیټ چلولو هغه ایجنټ دی اډمنستریشن دی نو دا فرق کې کومه واضح کړی دی نو میزان بلې دا کار کړی دا نو به کې راسپورو چې دا وی چې ګورنمنت درې برانچز دي درې ارګنز دي یو لیجسلیچر دی مکمره بل ایگزیکټیو انتظامیه او بل جوډیشری عدلیه نو دا د په میزان باندې وی او 300 سال بعد ننو د ګورنمنت تک چې کوم 3 ارګنز ارسطوټل بیان کړو ما کړ 3 ارګنز دي د دوشو او د سلوشو او د دې نه پاسه دی وایي چې 3 پرنسپلز اف ګورنمنت د ګورنمنت چې د بیس چې دی هغه 3 اصول دي اته اصول یو برت دی چې لکه حکومت چاته بای برت ملاویږي نو بادشاہت کې بای برت ملاویږي او دی وایي چې دا راخنه دي ځکه چې داسې کېږي چې بادشاہ زوی هغه ایوه کې په بلې دا که شان ویل دی نو ویل ته باندې حکومت ملاویږي څنګه چې په پاکستان کې اوس نن سبا لکه زموږ په ملک کې الیکشن څو درېږي چې سره ډېر زیات پیسې کروڑونه دی ورځه چې هغه د صوبایي اسمبلی په الیکشن کې یو 2 کروڑ روپۍ لګول شي نو بیا د الیکشن ته ودرېږي نو اوس وګورئ دا په پیسو هغه څه نه د امریکای په ریاست کې چې موږ ډیموکراسي بیل کا بالکل یو خفام کړه البته کوم صدارتي الیکشن کې بارګونو باندې ډالر لګي نو لہذا د جمهوریت چې کوم دا دولت ریل بیل شو نو چې کله دا دولت ریل بیل شو نو دی وی دا خبره دی ورسره نمبر چې داسې حکومت کې دي چې باقي کې لکه کې داسې حکومت کې دي چې باقي ډېری د دې وجه کنفاین نمبر پکار دی ډیر زیات خلک نه پکار ډیر کم نه پکار برابر پکار دي او چې کوم راځي دا غي بار ګولین چیر څنګه راځي اوټ باندې راځي نو دې په ډیموکراسي باندې بلیف ساتي د بیا هم څنګه افلاطونو کلاسیفیکیشن د ګورنمنت کړو تقریبا شان دي صرف د دې ټکو فرق دی نو چې هغه دې چې ډیموکراسي کړي و دي چې انارکی کړي و بلکې چې کوم نه هغه نمونه ور بدل کړی دي نو دی یو رول اف ون او رول اف ون کې چې کړه رول اف ون مطلب دا چې یو سره بادشاہي نو هغه د بادشاہ کوئی مونارکی ورته وایي کنه نو دا مونارکی دا چې چره دې په حکومت کوي او چې چره دې حکمران نه ځاري مشي دا ټایرې نشي فیو چې یو څو کس حکومت کوي نه هغه خیر ارستوکراسي دا چې خراب شي داغي اولیګارکی دی چې کله د دې حکومتي نو چې هغه خیر نه پولیټیکا او د دې هغه پټ شیپ چې دی بد شکل نه هغه ډیموکراسي ده نو اوس په دې زمانه کې موږ جمهوریت دی یو او هغه بل د انارکی څنګه چې پلیټو لیکلو دا د ارسطوټل کنسپټ اف سټیټ باره کې څه خبرې دي د دې نه پس نیکولو میکیاویلی چې د سیکولریزم نظریه پیش کړی دا د ایټلیو په لاس پرو د 14مې صدۍ دا هغه کنسپټ اف سټیټ او دا ایډیاز دا ایډیا اف سیکولریزم باره کې ما بحث کوو د الله بابا